الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتنا الجديدة. نرحب بكم جميعا. كيف حالكم؟ بخير. درنو قدرمنو دوستانو ستړي مشئ په خیر راغلی. دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوي یو. د نن ورځې پاتې تمرین ستاسو په درانه حضور کې وړاندې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. الوحدة الثالثة دریمه برخه. الدرس الخامس عشر او خامس عشر 15 درس. ملخص التراکیب. ملخص التراکیب یعنی د جوړښتونو ملخص، لنډیز، د نحوي جوړښتونو لنډیز. مونږ سره کلمات دي. مونږ څنګه کولی شو چې دغه کلمې په مناسب ځای کې استعمال کو او څنګه استعمالیږي. مونږ سره یوه کلمه چې د اریدو ده، بل چې د حرف ده، بل چې د حال ده، بل چې د نام او لا ده. نو د دې استعمال مونږ څنګه کوو؟ مونږ څنګه یو چانه یو شی غواړو چې ماته دا شی راکه، یا زه دا غواړم، زه هغه غواړم، نو دا څنګه کوو؟ او یا چانه سوال څنګه کوو چې مونږ سوال وکړو چې آیا ته په کور کې اوسېږي، ته په هوایي ډګر کې اوسېږي، یا ته په میدان کې اوسېږي، ته په افغانستان کې اوسېږي، ته په امریکا کې اوسېږي، همدارنګه ته په مصر کې اوسېږي، ته په سعودي کې. دا څنګه کوو؟ او همدارنګه ته کور کې اوسېږي. دا ډېر اسانه سوالونه دي انشاءالله، او ډېر اسانه تمرین ده چې حل به کوو. لومړی راځو اریدو. دا د اریدو استعمال مونږ څنګه وکړو؟ زه غواړم. اریدو معنا زه غواړم. صحیح؟ زه غواړم. دا مونږ مثلا ته څه غواړې، دغه ټول شیان کولی شي چې په اریدو باندې ووایې. مثلا زه وایم چې اریدو السلام فی افغانستان. زه په افغانستان کې سوله غواړم. اريد السلام فی افغانستان. زه په افغانستان کې سوله غواړم. اريد قلما. اريد مثلا غرفة. هر شی چې تاسې کولی شئ چې استعمال کوئ نو همدارنګه استعمالولی شئ. یا زه غواړم، زه موبایل غواړم. څنګه وایم؟ اريد الهاتف. اريد اریکتن. ډېر اسانه ده. ګوره راځو وایو چې اريد ستارة من فضلک. زه ستاره غواړم. اريد اریکتن. اريد ثلاجة. اريد مراءة. اريد فرنا. اريد سخانة. اريد ستارة. زه پرده غواړم. اريد اریکتن. زه کوچ غواړم. اريد ثلاجة. زه یخچال غواړم. اريد مراءة. زه نه غواړم. اريد فرنا. زه د اور نغری غواړم، برقي. اريد سخانا. برقي نغری غواړم. اريد سخانا. زه سخانه د اوبو ګرمولو سخانه غواړم. صحیح ده. اوس پښتنه موږ څنګه کوو؟ حل چې د پښتنې لپاره راځي. تسکنو مخاطب ته وي چې ته چیرته اوسېږې. تسکنو. که چیرې غایبي بیا یسکنو ورته راځي. داسې. دا څنګه استعمالوو؟ هل تسکنو فی بیت. آیا ته په کور کې اوسېږي؟ که چیرې جواب مثبت یا هو هغه په کور کې اوسېده، بیا به وایي چې نعم. نعم اسکنو فی بیت. زه هو په کور کې اوسېږم. او که چیرې منفي و، بیا وایي چې لا اسکنو فی حی المطار. زه په هوایي ډګر کې اوسېږم، په کور کې نه اوسېږم. ډېر اسانه ده. هل تسکنو فی بیت. آیا ته په کور کې اوسېږې؟ نعم. هو اسکنو فی بیت. زه په کور کې اوسېږم. هل تسکنو فی شقة. آیا ته په شقه کې اوسېږې؟ لا اسکنو فی بیت. زه په کور کې اوسېږم، په شقه کې نه اوسېږم. هل تسکنو فی حی المطار. آیا ته په هوایي ډګر کلي کې اوسېږې؟ نعم اسکنو فی حی المطار. زه په هوایي ډګر کې. هل تسکنو فی حیة الجامعه. آیا ته د پانتون په کلي کې اوسېږې؟ نعم اسکنو فی حی الجامعه. او زه په
پوهنتون په کلي کې اوسېږم. ډېر اسانه ده انشاءالله. الرابع څلورم ته راځو. ښه موږ اوس وایو چې موږ نه څوک سوال کوي چې کم شقة فی بیت، کم غرفة فی شقه، په شقه کې څو اتاقونه دي، څو کوټې دي. موږ به جواب ورکړو چې فی شقه 3 غرف، په شقه کې 3 غرفې دي. فی به استعمالو په، فی شقه، فی بیت، فی جامعه، فی حی المطار، فی المستقبل، فی الحیات. ډېر اسانه نو فی استعمالو په معنا په ژوند کې څه وایو؟ فی الحیات. فی الاخره په آخرت کې. ډېر اسانه ده. ښه فی شقة 3 غرف، په شقه کې 3 کوټې دي. فی شقة 4 غرف، 4 کوټې دي. فی شقة 5 غرف، 5 کوټې دي په شقه کې. ښه الخامس اريد شقة من فضلک، زه شقه غواړم مهرباني وکوه. اريد الستارة من فضلک، اريد اریکة من فضلک، اريد. ډېر اسانه تمرین ده، پاتې خپل حل کوي. شپږم الشقة فی دور الاول، فی ای دور شقه. مثلا پوښتنه کوي چې په کوم پوړ کې شقه ده. که چیرې شقه په لومړی دور کې وه، په لومړي پوړ کې دویم، داسې به جواب ورکړي چې الشقة فی دور الاول، الشقة فی دور الثاني، الشقة فی دور الثالث، الشقة فی الدور الرابع، الشقة فی دور الخامس، الشقة فی دور العاشر، الشقة فی دور 11، الشقة 11، الشقة فی دور ال15. نو هر څه کولی شي. ښه دا سوال کې چې کم غرفة فی شقه، په شقه کې څو غرفې دي، څو کوټې دي. کم ستارة فی شقه، څو پردې دي په شقه کې. کم حماما فی شقه، څو حمامونه دي په شقه کې. کم سجادة فی شقه، څو هغه فرشونه دي په کوټه کې، په شقه کې. نو ډېر اسانه ده. ښه لدینا زموږ سره، موږ سره چې شتون لري، دا پستانکی پلانکی. لدینا بیت جمیل، موږ سره ډېر ښایسته کور شته، که اخلي مثلا د خرڅولو لپاره یا د اجارې لپاره. لدینا فرن جمیل، لدینا سخان جمیل. دا که چیرې دغه اسمونه مذکر وي نو جمیل ورته استعمالي، او که چیرې مؤنث وي بیا جمیلة ورته استعمالیږي. نو هم کې موږ وایو چې هم دا وایو چې لدینا شقه، شقه چې ده مؤنثه ده، صحیح. نو دلته جمیله ورته راغلی. لدینا شقة جمیلة، موږ سره ښایسته کور ده. لدینا ښایسته شقه ده. لدینا سجادة جمیلة، موږ سره ښایسته چې ده فرشونه دي، فرش ده. لدینا غرفة جمیله، موږ سره ښایسته اتاق ده. ښه سوال کوي چې فی ای، فی په ای، په کم دورن پوړ، شقة شقه، په کم پوړ کې شقه ده. فی ای غرفة ثلاجة، ثلاجه په کم کوټه کې ده، یخچال په کم کوټه کې ده. فی ای بیت غرفه، په کم کور کې اتاق ده. ډېر اسانه ده، خپل حل کوي. درنو قدرمنو دوستانو، دا اوس زموږ د نن ورځې تمرین چې حل م کو. تر بیا مو په پاک او مهربان الله سپارم. پاک الله مو مل شه. خوشحاله ورځ ولرئ.